ناظم صاحب پتا پس راغلی ما تاسو الیکشن ته ولاړ یئ تاسو ایجنډا منشور څه دی جنډه خو د پاکستان دغه یو جنډه ده هغه په سکولونو باندې په سرکاري دغه باندې په هر ځای کې جنډه ده دغه زموږ یو جنډه ده د پاکستان او پاتې شو منصور نو منصور خو زما یو دوست دی خو بهرحال خیر ناظم صاحب د پاکستان جنډه نو ایجنډا منشور ما وی د ایجنډا منشور څه ته وایي وروره دا خو ته دې په خپله ژبه کې پوه که نه ما ته خو ځانه پته نشته زه خو ځانه نه یم خبر چې څه ته وایي نه نو ته په هېڅ نه پوهېږي او هسې راسره ګرځي دا اوس خبره ده هغه ورځ لس چرګان کور ته ویوړل خو ته صرف په ټونډه ګرځي ځه مړه لکه میډیا وروره داسې کار دی زما له طبیعت څه ناسازه غونته دی انشاءالله زه به ته دا خبره بیا وکړم د منشورو او د ایجنډې ښه لکه ابوبکر یو خبره ته کوم په دې میډیا والا باندې چې چای پاڼي وکړه پیسې ولم لکوټې ورکړه هسې نه که په دې شي کې راوستو که نه زه په شرمونو به وشرمېږم ډېره ښه ده ناظم صاحب او میډیا والا ورو راځه زما سره راځه چې جبه کومه لکه د مر ناظم صاحب مرجونا په خپل تقریر کې ډېر زیات جلدي دي او د خلکو همدردي حاصله کړې ده او وټي یو په 200 واښوی دی اوس پسه کو یم تجارتي هغه تجارتي دی چې په کوټه مانګز خرڅه کړي زه به هغه لوبه وکړم چې دا خلک په حیران پاتې شي او د هغه نه زیاته همدردي به زما سره د خلکو پیدا شي هغه څنګه وګوره دې خوا که پوه شوم پروګرام جوړوئ پروګرام تیار دی پروګرام ستاسو انتظار کوي راځئ راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ناظم صاحب داسې کې بیډران کې د کار شروع کړل او ځان څخه کې دا پر تیر حکومتونو کې دا ټیوبیل جوړ کړی او اوس وچ شوی دی نو زه کوشش کوم چې دا راښکاره کړم او په دې کې اوبه راشي کار پکې نه دا خو د 15 کالو نه دغه شانتې پروت دی چې د الیکشن ورځ راغی نو تاسو ته دا رایاد شو دا خو د ډېر وخت نه خراب و زما ورته فکر و خو په دې الیکشن کې مو ته خالص فکر شو لکه زما لکه ته خو زما د ترور د خاوند د ترور د زوی زوی یې موږ په خپلو کې یو ناظم صاحب ته خو بیا زما تره یې راځه د وټ کوشش په درلم کومه زه چې ځو هلکه دا ډېران چې سبا له سپک ګرانو قدرمنو زه ستاسو ټایم ډېر نه لمه تاسو ډېر انتظار وکړو ما ته چې کوم مرجونا خان ولاړ دی د هغه مار نه ښه ده او هغه زهرینه مار چې څنګه مار زهرلی دی داسې دی زهرلی دی تاسو ته به ډېرې جړاګانې کړي ډېر فریادونه به یې کړي خو چې دې ګڼ کپله وټ ور نه کوي دا وټ زموږ پاک استعمال کوي زموږ نه خو به یاد ساتئ نولې نولې ګرانو قدرمندو دا جړۍ د دې لپاره کړې ده چې په ما باندې خلک زړه وسېځي او ما له وټ راکړي دا دومره بدماش سړی دی او په دیره کې ځانه بدماشان ساتلي دي خو دا یو الفاظ وایي چې چا ما له وټ را نه کړو نو د هغه نه به زه په زور باندې وټالمه دا راته ووایې چې تاسو د چا په کانډر کې ناست یئ تاسو د چا نه خورئ تاسو د هغو قرضدار یئ نو بیا هغه له وټ ولې ورکوئ دا وټ زما پاک استعمال کوي او زه ستاسو دپاره بهترین لیډر یم نو بیا واورئ مرجونا خان چې دی هغه خپل زور استعمالوي او زما پوسټرې په دیوالونو باندې نه پرېږدي او خپله بدماشي کوي نو دا راته وایم چې دې بدماش له دې بدعمله له دې لوپر له ګوره وټ ور نه کوي په میدان یې کارکردګي نشته او خلک په جړاګانو دوکه کوي او زه راته سوال کوم چې وټ هغه چاله ورکوي چې تاسو له څوک کار کوي څوک دله کوڅې روډونه او نالۍ او بمبې دا دله برابروي دا خبره واورئ د مرجونا دا جرا دا دوکه ده دا فریب دی دا تاسو صرف په الیکشن کې دوکه کوي خپلو کسانو ته ووایه چې راشي که نه او په ما ګزارونه وکړي ته خپل تقریر جاري ساته هغو درته نږدې ولاړ دي او ډېره ښه ده تصویران او ریکارډینګ پکې کوئ چې بیا سوشل میډیا له ورکړو ډېره ښه ده ناظم صاحب تقریر جاري ساته قدرمندو څنګه چې مرجونا بدماش دی داسې ځان سره بدماشان ساتلي دي ځکه د الیکشن په وخت کې ځان د له قصده جز کړی دی فقراري لږ مې ډېر ووایي پیسې به زیاتې درکړم ښه
ظالم صاحب نرشه ناظم صاحب څه ظالم سوچتو او کومه لوبه دې وکړه فهم تجارتي هغه تجارتي دی چې په کټه منګس خرڅه کی و دا راته ووایه زه رسیا خوا دې خوا سیاستدان نه یم زه راته چې په کسانو باندې دې چې روټۍ کړو که داسې دې رسخت کړو او ناظم صاحب چې ډوډۍ مې پیم کړو او نغدوی مې ولم ورکو ښه کسانو ته به دې نو د الیکشن د ختمېدو پورې ځان ورک کړئ چې په نظر را نه شي خانجي بېغمه شه هر څه مې پوه کړي دي دې ته سیاست وایي او ستا خو یو نوکري کلاس پورو کاره شوه ناظم صاحب څه خبر شوې خیر شه ولې راځه بره کښېنه بره کښېنه په میډیا باندې چلیږي چې تا او ستا ملګرو چنچوڼک والی دی او ډېره همدردي واغسته او خبرې ټول خلک ورسره ملګری شو زما ورکران څه خبر دي د خو د کافر لنډې داسې لوبه وکړه چې داسې لوبه خو دې توړله به وسه سوچ کول پکار خیر تجارتي هغه تجارتي دی چې په کالام کې واوره خرڅه کي خو مار به په چجه کې ساتو په چجه کې لکه د مارو جلسې لپاره ټس وکړه اکثر ته په جلسه کې اړ ته پړته کېږي نو ستا بېزتي زموږ بېزتي ده تا ول پر ټس وکړه چې موږ طریقه دې صحیح ده که نه عزتمندو دې چنچوڼک چې کم دروغ په ما پورې کړي دي هغه وایي چې زه ده والی یم او د دغه ملګري والی یم نو په خدای مې دې قسمي نه ترې زه خبر یم او نه زما ملګري ترې خبر دي دا دروغ وایي منافق دی او هندو دی موږ قسم د خپل ځای نه نق ونه وایي ځانونه هم شرمولی دي خوښه لکه ګورې ځان باندې ولې تو زه په ټول کېده لکه ته خدای خوا نه کړې که پیسې یې واخېستې تاسو خو خفه وایې مړه پیسې یې واخېستې خو لته نه مې راکاږئ زما د همدردي به نور هم سي وشي تاسو خو واټ ټکل کوئ مرګ یې راپورې دی هلکه ټیکې وي د لکه نیونې سورای کاږئ یو کس نیم ته ووایه چې تصویران برابر وباسي او که نه ټیک ته پوه یو د لته نیونې سورای کاږئ لکه تصویران وباسه تصویر پکې وباسه لکه بس دی که نه بس دی چې خوښ دې شم ته زما سره سیاست کې ما هم څه د کدوانو پاڼې نه دي ویلي سیاست ته ولاړ یم سیاست ته چې مار په چجه کې کم لکه خبر شوې د څه نه زه خو ناله شوم دا څنګه نو څنګه خو د بجلی بیل مې نو داخل کړی دا اوس خبره نه په دغه حاله شو او یاره زه ته خپله خبره وکړم د خدای په ځای زم نه حاله شوم ایمان نه ته وخورم دا څنګه مال ته د ګیس بیل نو جمع کړی الله د قدرتونو مالکه د ګیسو د ګیس د بیل نه خبرې خو ځانه په لکاو کې راځي اسې دا راته اوس ووایه که نه چې اوس پسه کوو ما خو تا دواړه بل ته په مقابله کې ولاړو نو ما او تا خو دواړه نه اهله شو اوس پسه کو اوس په دا کور وره موږ به هېڅ نه کوو تماشې ته کښېنه یا به نګران حکومت راځي او یا به مارشالله لګي ماشاءالله پکې داسې شی دی دته ګوره ماشاءالله نه پیژني او لاوټون ته ودرېږي ماشاءالله دې ته وایي چې ټول کار به له حکومت کوي او موږ به په کورونو کې په قدار نه شو خرچه به هغه چلوي هلکه دا ماشاءالله مخکې ولې نه لګېدو او دا ته وایم چې زموږ د ناظمانو خو به کې په پرخ باندې د حکومت خیال ساتي که خیال به دې په پرخ ساتي خو لاول د بجلۍ د بیل جمع کړه د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ